برېښنا په اونۍ کې د پکتیا برېښنا عملیاتي څانګې د شبکې د ښه والي او پراختیا په موخه په ګردیز ښار کې د 350 او 400 کیلو ولټ امپیر ترانسفارمرونو په نصبولو سره نږدې 1500 پیریدونکو ته برېښنا برابره کړې ده. ریاست ساختمانی و امور برق د افغانستان برېښنا شرکت همزمان با نصب 2 پایه ترانسفارمر به ظرفیت‌های مختلف در ولسوالی چهار آسیاب کابل برای نزدیک به 400 مشترک زمینی برق‌رسانی فراهم نمود. د هیواد سویل د غزنی قره‌باغ او مقر ولسوالیو او زابل کندهار ولایتونو ته د 220 کیلو ولټ برېښنا لیږدمزي پروژې د 120 پایو بنسټونو جوړولو، ځایونو کیندنې او اړتیا وړ ګڼو برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. دا هغه ستره پروژه ده چې په بشپړېدو سره به له برېښنا بې برخې سلګونه زره پیریدونکي له برېښنا برخمن شي. ادامه روند اصلاح و رفع عوارض شبکه برق در مرکز و ولایت‌های مختلف کشور.